بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. ملګرو، تېره چهارشنبه البته چې زموږ درسي ورځ وه، زه هم معمول مطابق راغلی وم، خو له بده مرغه چې فیسبوک په ټوله نړۍ کې غیر منظم او صحیح کار یې نه کول، نو په هغې اساس موږ تېرې چهارشنبې درسونه اخلال شو. نو اوس البته جمعه د جولای 5 تاریخ سره سمون خوري. نن راغلو ملګرو د چهارشنبې ورځ چې هغه ټاک کوشن زموږ موضوع وه، انشاءالله هغه به نن په هغې باندې په جزئیاتو خبرې وکړو. خو مخکې د دې نه چې نوي درس ته داخل شم، معمول مطابق په تېر شوو درسونو باندې یو مرور کوم، خو د هغې نه مخکې یو خبره مختصره کوم. هغه دا چې ملګرو ځینې ملګري غوښتنه کوي او پوښتنې کوي، البته داسې چې دوی وایي چې څنګه په هغه صورت کې یعنې موږ څنګه انګلیسي زده کړو. انګلیسي د خاص انګلیسي نه د هرې ژبې د زده کړې لپاره ډېره مهمه او اړینه دا دی چې تاسې په هماغه ژبه تکلم وکړئ، یعنې خبرې وکړئ. هره ژبه چې تاسې زده کول وغواړئ، د هغې ګرامر زده کړئ او د ګرامر په اساس د هغې پر بنسټ تاسې خبرې وکئ، مکالمه وکئ، تکلم وکئ، نو په هغې اساس تاسې بیا مخته تللی شئ، یو ژبه زده کوی شئ. چې تر څو خبرې ونه شي، ګرامر صحیح دی چې د هرې ژبې اساس او بنیاد دی، خو تر څو چې تاسو په خبرو کې ګرامر ته عملي بڼه ورنه کئ، تاسې هغه ګرامر ځای نه نیسي. ځکه ځینې وخت داسې هم کیدی شي چې ډېر خلک وي ګرامر یې ډېر فوق العاده یاد کړی وي، لغات کلمات یې ډېر زیات یاد کړي وي، حتی ډکشنرۍ یادې کړي وي، خو کله چې هغه خبرې کوي په خبرو کې ډېر عادي د ګرامر له نګانه ډېر اشتباهات کوي. دا ځکه چې هغې عملا په انګلیسي ژبې خبرې نه دي کړي. صحیح دی چې ګرامر یې زده دی، پوهېږي چې دغه جمله ما غلطه وویلې، خو هغه غلطي کوي ځکه چې دې خبرې نه دي کړي. نو د هرې ژبې د زده کړې دپاره ګرامر یې بنسټ دی، او کله چې تاسې خبرې وکړئ هغه مو رو کېږي، د خبرو سرعت مو زیاتېږي، د خبرو هغه استدلال منطق مو قوي کېږي. نو په دې اساس تاسې خبرې وکړئ. او ځینې ملګري بیا وایي چې موږ داسې کس نه لرو یا کورس نشته، داسې کس موږ سره نشته چې هغې سره خبرې وکړو. نو په دغه صورت کې ملګرو ما سپارښتنه دا ده چې تاسې موبایل خو لرئ، یا نقل، یو خبره، یو داستان، یو سټوري تاسې ذهن کې جوړه کړئ په پښتو کې، هغه بیا تاسې موبایل ځان ته ریکارډ ونیسئ، د ریکارډ په اساس تاسې انګلیسي باندې همغه خبرې تکرار کړئ، همغه سټوري، هغه جریان، هغه واقعه، هغه حادثه، هر څه چې دی هغه تاسې په انګلیسي ژبه بیان کړئ، ریکارډ درته چالان کړئ. وروسته د دې نه چې کله تاسې ریکارډ خلاص شو، تاسې هغه ریپلی کړئ، واپس یې ریپلی کړئ، تاسې ګوره چې چیرته تاسو اشتباهات کړي، اشتباهات مو څه دي، نو هغه اشتباهات بیا ورو خپله ځان سره اصلاح کوئ. نو انشاءالله چې تاسو همداسې ریکارډ کوئ، بیا یې ریپلی کوئ او هغه خپل اشتباهات اصلاح کوئ، انشاءالله ډېر کم وخت کې به تاسو په تکلم او د خبرو په سرعت، د خبرو په صحت کې به انشاءالله ډېر مثبت تغیرات راشي، هغه هم په ډېر کم وخت کې ده. نو ملګرو، او بل دا چې ما درته وویلې چې هیڅ هر کله چې موږ خبرې کوو د ټینس نه خارج نه وي. نو الحمدلله موږ 12 ټینسونه مکمل په جزئیاتو سره تدریس کړه، او د ټینسونو د اهمیت پر اساس مو بیا هم په هغې باندې 2 ورځې د دوی د ټینسونو د مرور دپاره ځانګړې کړې وې، چې سیمپل ټینسونو دپاره مو یوه خاص ورځ ځانګړې کړې وه، او د کنټینویس یا پروګریسیو ټینسونو دپاره مو یو ورځ د مرور دپاره ځانګړې کړې وه. نو هغې کې انشاءالله ستونزه نه وه، خو زه بیا هم غواړم چې مختصر مرور وکړم په سیمپل او کنټینویس ټینسونو باندې. هغه دا چې ما درته ویلې چې یو شی به تاسې ذهن کې ونیسئ چې سیمپل ټینسونه ټول سیمپل ټینسونه د 6 سیمپل ټینسونه اکشن سچویشن دواړه ښیي، او کنټینوس ټینسونه فقط اکشن ښیي، د سچویشن په باره کې یا سټیټ اف بینګ په باره کې خبرې نشي کوی. او بله مهمه موضوع دا وه چې هر سیمپل ټینس د اکشن دپاره مستقل وربونه لري، او د سچویشن یا سټیټ اف بینګ دپاره د مربوطه کنټینوس یا پروګریسیو ټینس څخه خپل ټوبي وربونه راخلي چې سچویشن پې وښیي. ځکه چې کنټینوس ټینسونه اصلا سچویشن نشي خولای. مثلا سیمپل پریزنت ټینس د اکشن دپاره مستقل وربونه لري چې هغې کې فرست فرم اف ورب استعمالیږي، یا فقط په افرمیټیو سنټنس یا په پازیټیو سنټنس کې تھرډ پرسن سینګولر سره ورب ایس یا ای ایس خوري. پازیټیو سنټنس سیمپل پریزنت ټینس پازیټیو سنټنس کې تھرډ پرسن سینګولر سره ورب ایس یا ای ایس خوري. دغه نه سوا ټولو مواردو کې یعنې سیمپل پریزنت ټینس کې فقط اول فرم د ورب استعمالیږي، گو، واک، ټاک، سپیک، ریډ. دا په اکشن کې، البته
په سچویشن کله چې سمپل پریزنټ ټینس ته سچویشن برخې ته داخلیږي په هغې کې مجبور یې چې سمپل پریزنټ ټینس د سچویشن دپاره د مربوطه کنټینوس یعنی پریزنټ کنټینوس ټینس ټو بي وربونه راواخلي چې سچویشن پې وښیي پریزنټ کنټینوس ټینس یا پریزنټ پروګریسیو ټینس ټو بي وربونه از ام آر دي I سره ام ښیښي اډ سره از وي دې سره آر I am a student I am a student نو تاسو دا فکر ونه کوئ چې دلته ام کارول شوی ام to be verb د present continuous tense نو دا به هم continuous tense وي داسې نه دی ځکه چې داسې نه دی چې صحیح دی چې ام to be verb د present continuous tense دی خو دلته دغه جمله I am a student دا action نه دی situation دی نو کله چې situation وي continuous tense اصلا situation ښیي نه ولو که to be verb د present continuous tense دی خو دا situation دی continuous tense situation ښیي نه نو پوهیږو چې دا present continuous tense نه بلکې simple present tense دی که was ور استعمال شوی وي په situation کې دا به past continuous tense نه بلکې simple past tense وي که will be استعمال شوی وي په situation کې دا به future continuous tense نه بلکې simple future tense وي همداسې present perfect continuous کې که has been have been د situation کې استعمال شوی دا به present perfect continuous tense نه بلکې simple present perfect وي همداسې had been په past perfect continuous tense کې چې situation کې استفاده شي دا به past perfect simple tense همداسې will have been به future perfect simple tense کې د situation دپاره کارول کېږي ولو که دغه auxiliary د present perfect د future perfect progressive tense دپاره will have been دی په هر صورت مرګلو په دې باندې مو خبرې وکړې په مین وربونو باندې په auxiliary وربونو باندې په دوی باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې انشاءالله چې هغې کې به ستونزه نه وي تاسو ټینسونه زده کړه نو مرګلو اطمینان درکومه کله چې تاسو ټینسونه زده شوه تاسو د انګلیسي ژبې په تکلم کې هیڅ مشکل نه لري یوازینی مشکل به د تاسو دا وي چې تاسو لغات زده کوئ هغه که زه هم وم ما چې یو لغات نه وي زده ولو که ټول ټینسونه هر ګرامر هر څه ما زده وي ما چې لغات نه وي زده نو زه څنګه هغه مفهوم صحیح دی په یو بل په بله لاره په یو بله طریقه به عین مفهوم ورسوم خو هغه لغات مې چې نه وي زه ستونزو سره مخ کېږم ځکه زه مستقیم هغه لغات نشم کاروی مستقیم هغه موضوع ته نشم داخلی نو زه به غیر مستقیم هغه مفهوم رسوم چې تر څو زه د هغه د لغات برداشت د لغات مفهوم مقابل لوري ته ورسوم نو په دې اساس لغات مهم دي تاسو چې لغات زده کړه ټینسونه مو زده دي د جملو ترکیب د جملو جوړونه منفي مثبته سوالیه انفارمیشن کوېشن دغه ټول تاسو زده کړي دي دا مو چې زده کړه لغات زده کړئ تاسو انګلیسي زده کړئ انګلیسي ژبې کې تاسو نوره هېڅ باقي ستونزه نه لرئ ستاسو یوازینۍ ستونزه به دا وي چې تاسو لغات زده کړئ خو د لغاتو د زده کړې په مورد یو غوښتنه او خواهش کومه د مرګلو نه هغه دا چې کله تاسو لغات زده کوئ صحیح پروننسیشن یا صحیح تلفظ سره زده کړئ مطلب دا چې تلفظ ډیر اساسي رول لري د انګلیسي ژبې په خبرو کې د انګلیسي ژبې په زده کړه کې اساسي رول لري که تاسو یو لغت خدای نه که دا مثلا په غلطې طریقې زده کوئ بیا چې نو اتمن بیا چې تاسو صحیح طریقې سره زده کوئ یو تاسو ته دوه تکلیفونه دي یو تکلیف دا دی چې غلط زده شوی لغات به تاسو هیروئ در حالی کې چې دا ډیره سخته وي هغه لغات چې تاسو په غلطه طریقې یو زده کړی د هغې هیرول بیا ډیر ستونزمن وي نو په دې اساس غوښتنه مې دا ده چې کله تاسو یو لغات زده کوئ په ډکشنري کې بیا په یوټیوب یا مثلا ګوګل هلته تاسو د دې تلفظ وګورئ چې دا په کوم انداز تلفظ کېږي ځکه تلفظ لنګانه ما درته وویلې چې کله یو کلمه یو سلیبل وي خو مشکل نشته که دوه سلیبله وي دوه احتماله د سټریس شته که درې سلیبله وي درې احتماله د سټریس وجود لري نو په همغه اساس ما په سټریس باندې مفصلې خبرې کړي دي نو په دې اساس تاسو لغات چې زده کوئ په صحیح تلفظ سره زده کړئ ځکه دا ډېر اساسي رول لري مرګلو نن چې کومه ما موضوع ټاکلې هغه کوېسچن ټاګ په نامه یا ټاګ کوېسچن دواړه کېږي کله ټاګ که مقدم شي په کوېسچن یا مثلا کوېسچن مقدم شي په ټاګ باندې دواړه د همداسې د ګرامر له نګانه ویل کېږي مشکل نشته ټاګ کوېسچن یا کوېسچن ټاګ یا کوېسچن که تاسو مخکې کوئ په ټاګ باندې یا ټاګ مخکې کوئ په کوېسچن دواړه مشکل نشته لکه ما مخکې سمپل پریزنټ ټینس یا پریزنټ سمپل سمپل پریزنټ پریزنټ سمپل نو دا دواړه ویل کېږي سمپل پاست پاست سمپل همداسې tag questions tag تاسو دواړه ویلی شئ نو په دغه اساس باندې تاسو کولی شئ نن به مرګلو ټاګ کوېسچن ته داخلیږو اول غواړم چې ټاګ کوېسچن په باره کې مفصلې خبرې وکړم چې ټاګ کوېسچن څه شی دی او د څه دپاره کارول کېږي مرګلو ټاګ کوېسچن یو قسم یس نو کوېسچن دی تاسو یس نو
tag question is a kind of yes no question. The tag question خپله د yes no question د جملې څخه دی، ځکه چې مجموع کې question یا سوالیه په دوه قسمه دی، پوښتنه په دوه قسمه دی. یو yes no question دی، یو information question یا WH question چې ما تاسو ته ویلې. yes no question هغه question یا سوالونو ته ویل کیږي چې ځواب یا yes کیږي یا no. هر کله چې to be وربونه یا auxiliary وربونه دا د جملې په سر کې راشي د ټوله yes no question دي. مثلا بیا هم درته وایم question یا سوالیه په دوه ډوله دی، یو yes no question دی، یو information. yes no question هغه ته ویل کیږي چې ځواب یا yes کیږي یا no، بل څه نشي ویلی. مثلا are you a student، ته به وایې چې یا yes یا no، بل څه نشي. are you a student؟ yes I am. یا no I am not، I am a teacher. دا yes no question. is he your brother؟ yes he is. are you from Afghanistan؟ yes I am. do you learn English؟ yes I do. did you go to Afghanistan yesterday؟ yes I did. وګورئ مرګلو ټول yes no yes no. مثلا does your father live in the United States؟ no he doesn't. do you study English؟ no I don't. do you have 6 brothers؟ yes I do. مثلا will you go to Afghanistan tomorrow؟ no I won't. وګوره yes no yes no دغه ټولو کوېشنو ته مرګلو yes no کوېشن وایي. yes no ځکه چې ځواب یا yes دی او یا no دی. د yes no کوېشنو په مقابل کې انفارمیشن کوېشن وجود لري. هغه yes هغه معلوماتي پوښتنې دي، یعنی ته yes no نشي ویلی، هغې کې به معلومات ورکوي. مثلا زه تا ته ووایم چې what's your name؟ ته نشي ویلی چې yes یا no. what's your name؟ my name is Shakir. where are you from؟ I am from Afghanistan. where do you live؟ I live in Afghanistan. how many brothers do you have؟ I have 6 brothers. وګورئ مرګلو که فکر مو وي what's your name؟ where are you from؟ where do you live؟ how many brothers do you have؟ دغه ټولو سوالونو ته ځواب yes no نه و، دې ته معلومات موږ ورکړه ځکه چې دا معلوماتي دي. نو ما درته وویل چې پوښتنه په مجموع کې یا به yes no question وي او یا به information question وي. yes no question هغه پوښتنو ته ویل کیږي چې ځواب یې په yes no کیږي. نو کله چې معمولا to be وربونه د جملې سر کې راشي، to be وربونه لکه is am are was were، دا چې د جملې په سر کې راشي، یا مثلا auxiliary د جملې په سر کې راشي لکه do does did can could shall should will would، لکه دغه have has، دغه شیان چې په سر کې راشي دا ټول yes no question دي. او انفارمیشن کوېشن خو ما درته ویلي چې هغه 9 دنې چې ما درته ویلي و چې WH کوېشن هم ورته ویلي یا انفارمیشن کوېشن، هغه چې سر کې راشي هغه معلومات لکه where when، لکه why who what which how whose، لکه دا مثلا دا چې جملې سر کې راشي نو دا بیا انفارمیشن کوېشن وي. نو کله نن موضوع چې دی tag question دی. tag question زه ویم چې دا tag question is a kind of yes no question. دا tag question خپله yes no question دی. د yes no question د اقسامونه یو قسم دی، ځکه yes no question ډېر اقسام لري. نو tag question ځکه ورته yes no question وایي چې دغه ځواب هم یا yes کیږي یا no، بل څه نه. نو په دې اساس اوس tag question زه وایم چې is a kind of yes no question. دا یو قسم yes no question دی which is used for confirmation، چې دا مرګلو د تاییدۍ دپاره استعمالیږي، یا which is used for agreement or disagreement، چې کله دا د دې دپاره کارول کېږي چې ته یو مقابل لوری موافق دی یا که موافق نه دی، یعنی هغې رضایت شته یا رضایت نشته، یعنی هغې ځواب مثبت دی که ځواب منفي دی. نو کله چې ځواب مثبت وي دې ته اګریمنټ وایي، که ځواب منفي وي ډیس اګریمنټ، یعنی موافق نه دی. agreement موافق او موافقت او ډیس اګریمنټ یعنی چې توافق ونه لري دې ته ویل کیږي. نو په دې اساس زه به اوس تختې ته کمره واړوم چې په دې باندې په جزئیاتو خبرې وکړو ان شاء الله العزیز، چې دې کې به ستونزه نه وي. درس اسان دی، بیخي اسان دی. خدای دې وکړي چې دغه کمره ان شاء الله تخته سمه لیدل کیږي. ښه مرګلو، نن تاریخ دی جولای یا د 9 میاشتې 5 تاریخ دی د 2000. Today is July 5th 2019. نو زه به ولیکم tag
question tag question ښه questions ښه مرګرو tag question کې ما درته وویلې چې tag question is a kind of yes no question which is used for confirmation which is used for agreement or disagreement دا هغه قسم yes no question دي چې هغه د توافق لپاره یا د عدم توافق لپاره کارول کیږي یا مثلا د تاییدۍ لپاره کارول کیږي نو په دې اساس مهمه خبره په tag question کې مرګرو څه شی دی زه درته وایم مهمه خبره if کچېرې if a statement is positive kachirta if a statement is positive tag question the tag question should be negative بیا پوهیږئ مرګلو خیر دی ما ویلې if a statement is positive tag question should be negative if a statement is negative tag question should be positive مرګلو ما دا خبره وکړه ما ویل چې if a statement is positive tag question should be negative if a statement is negative tag question should be positive ما ویل چې که یو جمله مثبت وي نو tag question باید منفی وي که جمله منفی وي tag question باید مثبت وي یعنی tag question د جملې مخالف راځي اوس زه درته وایم چې څنګه statement یعنی positive tag question negative که statement negative tag question positive یعنی څنګه دا به زه درته وایم خو دا یو قاعده یاده کړئ چې tag question د جملې خلاف راځي مطلب دا چې I am a student دا یو جمله ده یو statement ده statement I am a student دا statement دا positive statement ده دا مثبت ده ځکه statement دې ته ویل کېږي statement هم positive وي هم negative وي خو که جمله مثبت وي tag question به منفي کې تاسو سوال کوئ که statement په منفي وي تاسو به tag question په مثبته کې کوئ زه اوس درته مثال درکوم جمله لیکم نو تاسو بیا پوهیږئ هیڅ خبره نشته دغه خبره یاد کې ونیسئ که جمله مثبته و tag question به منفی وي که جمله منفی و tag question به مثبته وي if a statement is positive tag question will be negative if a statement is negative tag question will be positive نو دغه خبره یاده که مغیر ده بالکل مخالف چې جمله مثبته وي positive tag question negative که جمله negative tag question به positive وي دغه یاد کې وساتئ اوس زه درته جمله لیکم تاسو بیا پوهیږئ ځکه تاسو اوس خو دا بیخي یعنی لږه پیچیدګي لري ځکه تاسو بیخي پوه نه یئ چې د tag question څه ته وایي ځکه اوس ګورئ مرګلو tag question څنګه مواردو کې مکره اوس ګورئ I am یا he is a teacher he is a teacher دا یو جمله ده مرګلو دغه statement یا positive sentence ده یو مثبت جمله ده he is a teacher یعنی هغه یو استاد دی اوس څنګه دینه ته tag question جوړوي د جمله چې ده مثبت ده tag question به څه وي منفي وي اوس څنګه he is a teacher نو دلته وایو isn't he دغه مرګلو tag question دغه ته وایي دغه tag question و چې ما وکړو he is a teacher isn't he مطلب دا چې هغه استاد دی آیا نه دی یعنی دغه آیا نه دی دغه tag question دی چې دا د confirmation یا د تاییدۍ لپاره کارول کیږي دغه ته tag question وایي یعنی مخکې د tag question باید یو جمله تکرار شوې وي
اوس دا یو جمله ده یو سټیټمنټ ده خو دا څنګه سټیټمنټ ده پازیټیو ده وګورئ جمله مثبته ده کله چې جمله مثبته وي د ټاګ کوېسچن دغه ټاګ کوېسچن چې دی دا نیګیټیو دی دا وګورئ نیګیټیو راغلو isn't یا is not مخفف isn't دی ځکه د he سره he is نو وګورئ دغه he موږ دلته ویوړو he مو همدغه he استعمال he is a teacher who is not isn't he is a teacher isn't he هغه استاد دی یا نه دی isn't he yes he is یا no he is not فکر مده مرګلو وګوره isn't he دغه ټاګ کوېسچن ویل کیږي دا د کنفرمیشن یا د تاییدۍ لپاره کارول کیږي چې د مخکې جمله تایید کی چې آیا دا رښتیا هغه استاد دی که استاد نه دی he is a teacher isn't he آیا نه دی نو ته به اوس وایې چې yes he is ځکه دغه ټاګ کوېسچن ته yes no کوېسچن وایي چې ته به ځواب ورکړې چې yes he is که وي او که نه وي ته به چې no he is not نو دغه ځکه yes no کوېسچن ټاګ کوېسچن یو رقم yes no کوېسچن دی ځکه چې ځواب یې په yes یا no کې he is a teacher isn't he هغه استاد دی آیا نه دی yes he is a teacher یا no he is not he is a student نو په دې اساس باندې مرګرو تاسو کولی شئ چې داسې ټاګ کوېسچن جوړ کړئ او زه نوره جملې ډېر اسانه دي مرګرو ډېرې اسانې خو فکر مو وي مرګرو تاسې به همیشه دا لانډ فارم استعمالوئ is not ونه کاروئ is not he isn't تاسې به همیشه لانډ دغه شورت فارم کاروئ زه اوس درته یو بله جمله لیکمه مثبته ټاګ کوېسچن به شوي منفي مثلا we are boys موږ هلکان یو we are boys نو څنګه به ټاګ کوېسچن کو چې مطمئن شي we are boys نو څنګه به aren't we آیا موږ نه یو آیا نه مرګلو وی دلته کار شوی aren't we دغه ټاګ کوېسچن دی we are boys aren't we موږ هلکان یو آیا نه یو یعنی موږ نه یو yes we are no we are not یا yes you are no you are not we are boys aren't we ښه وګوره دا مثبته دی ټاګ کوېسچن منفي دی not پکې راغلی are not we خو تاسې به aren't وایئ مثلا اوس یو بله جمله she is a doctor نو څنګه به وایو isn't she is a doctor isn't she وګوره شي مه استعمال که الته she is a doctor هغه ډاکټره ده isn't she آیا نه ده yes she is یا no she is not نو په دې اساس مرګلو دغه ټاګ کوېسچن ویل کیږي نو ټاګ که دا جمله مثبته وي ټاګ کوېسچن به چې منفي وي اوس که دا منفي وي مرګلو څنګه به بدلو که دا منفي وي څنګه به بدلو اوس ګوره he is not a teacher هغه استاد نه دی he is not a teacher the statement negative دی کله چې دا جمله نیگیټیو وي ټاګ کوېسچن به څه شي کې وي په مثبته کې وي پازیټیو وي he is not a teacher is he نو فکر مې مرګ دغه ټاګ کوېسچن دی بیا به دې کې ناټ نه کاروئ ځکه چې ناټ دې وکارولو په ټاګ کوېسچن کې دلته چې ناټ وکاروئ بیا منفي کیږي نو سټیټمنټ منفي دی دا به مثبت وي he is a teacher he is not a teacher is he هغه استاد نه دی آیا دی یعنی آیا دی نو ته به چې yes he is یا no he is not نو ځکه yes no کوېسچن دی که نه yes he is یا no he is not که وي وایه yes he is او که نه وي no he is not he is a student ښه the girl is pretty
isn't she. میلاد افغان صاحب زبردست. the girl is pretty. isn't she. اخر کې یو کوشچن مارک واچوه ځکه د کوشچن دی یعنی سوالیه دی اخر کې سوالیه علامه واچوه زبردست جمله دی لیکلې ماشاءالله. ښه فکر مو دی مرګلو. he is not a teacher. is he. he is a teacher. isn't he. نو که چیرته he is a teacher isn't دغه ناټ به بیا دلته کې ځکه چې دا منفي شي. he is a teacher isn't د ناټ به بیا دلته ځکه دا مثبته کېږي دا به منفي شي. که چېرته دا منفي شي ناټ دلته راشي he is not a teacher is he بیا به دغه ناټ لرې کړي. نو ډېر اسانه خبره ده. که چېرته دا مثبته وي دا به منفي وي او که چېرته دا منفي وي دا به مثبته وي. مطلب دا که دا ناټ چېرته دلته وي نو دغه ځای نه یې لرې کړه او که چېرته ناټ دلته نه وي دغه ځای کې ورکړه خو لاند فرم. چی شی؟ لاند فرم به وایي. they are players aren't they. زبردست. you are engineer. you are engineers. ښه aren't you. صدام صاحب داسې لکه isn't he بیا ما اچوه. you are engineers aren't you دغسې ځکه isn't he هلته انجینیر یو اچوه شوی دی بیا دغسې. ښه مرګلو زبردست. تاسې زه به اوس تاسو ته یو بله جمله تاسو بدله کړئ. زه به یې درته ولیکمه چې تاسو یې بدله کړئ. خو فکر مو وي مرګلو لاند فرم به تاسې کوئ is not. is not چې وي تاسې بیا همیشه لاند فرم استعمالوئ. is not لاند فرم isn't are not لاند فرم څه دی aren't او was not لاند فرم څه دی wasn't او were not لاند فرم څه دی weren't. ښه مثلا دی do not لاند فرم څه دی don't او دی does not لاند فرم څه دی doesn't او دی did not لاند فرم څه دی didn't. ښه is not isn't are not وبخیر مرګلو چا زنګ وهلو. ښه is not isn't are not aren't was not wasn't were not weren't do not don't does not doesn't did not didn't. دا ټول لاند فرمونه دي مرګلو. تاسې به همیشه په ټاک کوېشن کې دغه نشئ استعمالوئ. دا قطن نشئ استعمالوئ ځکه د شورټ کوېشن دی لاند دی. تاسې به isn't aren't wasn't weren't don't doesn't didn't او have not haven't has not hasn't will not به چېرته څنګه کاروئ مرګلو will not won't will not won't should not shouldn't should not shouldn't should not shouldn't cannot can't could not couldn't. نو مرګلو تاسې به همیشه لاند فرم کاروئ د دې. مثلا اوس زه درته یو جمله نوره لیکمه تاسې به انشاءالله چې په دې پوه شئ. زه اوس تاسو نه یو امتحان غوندې اخلمه چې تاسو دا جمله بدلوی شئ که نه. ښه دا بدله کړئ مرګلو. she learns English. دا جمله د مثبت د سمپل پریزنت ټنس اکشن دی. she learns English. څنګه به ټاک کوېشن ته بدلو. she learns English یعنی هغه انګلیسي زده کوي. آیا نه زده کوي لکه وایي چې نه زده کوي دا څنګه she learns English. څنګه ټاک کوېشن به راځي مرګلو. تاسې دې ټاک کوېشن ولیکئ she learns English. نو څنګه به وایو دومره خو پوهېږو چې دغه شي په اخر کې واچوو ځکه شي دی دلته هم شي واچوو خو دلته به څه دی دومره پوهېږو چې دا مثبته دی پازیټیو دی ټاک کوېشن به نیګیټیو وي چې نیګیټیو وي دومره هم پوهېږو چې داسې دا به راځي. اوس
دې کې کوم اگزلري استفاده کوم شینواری صاحب تاسو ویل کې چې isn't she که داسې وایي چې she is learning English she is learning English isn't she بیا صحیح وه خو داسې نه دی she learning isn't she او is سید افغان صاحب is ما نه دی استعمال کړی simple present tense دی ګوره simple present tense اکشن کې کوم اگزلري موږ استعمالوو excellent روحاني صاحب زبردست ګوره مرګلو ما امتحان هم دې دپاره و she learns English دا simple present tense دی action دی simple present tense action کې auxiliary دوه دانې دي یو دی do او بل دی does دی he she it سره does I we دې سره do نو دا she دی she سره does نو دا به وایي چې doesn't she learns English doesn't she زبردست تاسو روحانی صاحب زبردست ما مقصد او she learns English doesn't she یعنی هغه انګلیسي زده کوي آیا نه زده کوي یا she does یا no she does not she learns Arabic زبردست او بل که چیرته دا داسې کما دا منفي کما داسې کما she does not She does not learn English. She does not learn English. اوس به د خلیګا کې څه راشي she does not learn English جمله منفي شوه statement negative دی نو tag question به positive کې وي نو څنګه به وایو she does not learn English نو دا به څه شي does she آفرین که چېرته د not دلته راشي نو دغه ځای نه به لرې شي که چېرته دغه ځای کې ناټ نه وي دغه ځای ته به یې ورکړو doesn't she does not learn English does she yes she does یا no she does not زبردست داد خان صاحب تاسو بالکل شینواری صاحب بالکل اوس یو بل تخنیک استعمالوم بل پیچیده غونته سوال کوم همداسې سوال به وي خو مقصد وګورئ چې څنګه به وي همداسې سوال بل کوم مرګلو دا ډیر کارول کیږي ټاک کوېشن په انفارمل انګلیش یا سپوکن انګلیش کې ډیر کارول کیږي I went to school زه مکتب ته تللی وم دا خو آی د خیر دی دلته به آی واچومه صحیح شو دلته دغه د لارن فارم د ناټ به م واچومه ځکه دا مثبته دی نو دا حتما منفي راځي I went to school مرګلو څنګه به ټاک کوېشن کومه I went to school زه مکتب ته تللی ومه نو ټاک کوېشن به څنګه وي د فکر مو وي چې دا اکشن د سمپل پاس ټینس دی سمپل پاس I went to school سیکنډ فارم went سیکنډ فارم دی go دی او سیکنډ فارم یا پاس فارم فقط په یو ټینس یعنی سمپل پاس ټینس کې کارول کیږي زبردست چا وویلې خالد صاحب زبردست I went to school didn't I went to school didn't I زه مکتب ته تللی وم یا نه وم تللی I went to school didn't I yes I did یا yes you did no you didn't no didn't I زبردست شینوار صاحب تاسو هم زبردست او سخته دغه وه چې تاسې باید ذهن ورسیږي چې سمپل پریزنټ ټنس مثبته جمله کې ډو ډز نشته خو تاسې هغې ته باید فکر ورسیږي چې سمپل پریزنټ ټنس په ایکشن کې اګزلري ډو ډز دي پلورل سره ډو آی هی شیر سره ډز استعمالیږي او ډیټ د ټولو سره په سمپل پاس ډیډن آی زبردست تاسو زبردستې جملې جوړې کړې ټولو که چېرته دا منفي شي مثلا داسې شي I did not go to school که چېرته د هغه دلته شي I did not دا دلته شي نو بیا به خاص دلته په ټاک کوېشن کې اچوي did I دا به did I did not go to school did I بل مرګلو تاسې اوس دا هغه کوي I will learn English I will learn English
دا به ټاګ کوېشن به څنګه وي I will learn English. I will learn English. ها زبردست مرګلو I will learn English will not چې won't دی will not learn from څه دی won't I will learn English won't I will learn English won't I ها You are watching TV. You are watching TV. You are watching TV. دا به څنګه کو aren't you? You are watching TV. Aren't you? ته تلویزیون ګورې یا نه ګورې؟ Yes, I am. یا no, I am not. ها مرګلو دا ټاګ کوېشن و اوس مرګلو فکر مو وي یو خبرې ته ډېر ضرور دغې ټکي ته مو ډېر فکر وي چې همیشه چې کله سټیټمنټ مثبت وي یعنی پازیټیو وي لکه دغسې دا ټوله پازیټیو دي ټاګ کوېشن به همیشه منفي وي همیشه به نیګیټیو وي دا به نیګیټیو وي خو نیګیټیو کې به همیشه لارن فارم استعمالوئ aren't wasn't weren't دا شیان خو چېرته مکمل به نه استعمالوئ هېڅکله امکان نه لري چې مکمل استعمال کوئ اوس یو تخنیکي پوښتنه کومه چې مکمل نشئ استعمالوئ داسې نشئ ویلی چې are not you دا نشئ ویلی aren't you تاسې به aren't وایئ ښه اوس یو پوښتنه کوم مرګلو اوس که دې ځواب چا راکړو منمه بالکل جایزه لري ډېره قوي جایزه خو فکر نه کوم چې داسې ژڼی پیدا شي چې دا جایزه وګټي او ځواب راکړي خو ځه وبه ګورو چې څنګه کېږي یو ښه I am a teacher. I am a teacher. مرګلو ټاګ کوېشن اوس واچوئ څه شی کېږي دا سوال جایزه لري I am a teacher. دا سوال دقیقا جایزه لري چې که دې کوېشن ما ته ټاګ کوېشن د دې سټیټمنټ چا واچولو بیخي لویه جایزه لري مقصد بالکل خو دلیل به راته وایئ بدلیله نه ښه میلاد افغان صاحب لیکلی دی چې aren't I او دلیل کمال حسن صاحب لیکلی چې aren't I او دلیل aren't I am a teacher aren't I am a teacher I didn't a teacher doesn't make sense I am a teacher am I رشید خالد صاحب تاسو کمال حسن صاحب تاسو دلیل ولیکئ چې او میلاد تاسو نه مخکې د هغه کړي وه خو دلیل اسدالله محمد صاحب ام آی ځکه چې ام آی خو په هغه صورت کې چې دغه سټیټمنټ یو شي ته مو فکر سټیټمنټ مثبت دی نو ټاګ کوېشن حتما منفي راځي منفي به وي ډیډ آی aren't I صدام خان لیکلی aren't I دلیل didn't I خو ځکه نه سمپل پاست ټینس خو نه دی چې سمپل پریزنټ ټینس د سچویشن دی لکه ما داسې نه دی چې I went to school didn't I دغسې this is exceptional in English حسن صاحب تاسو وی چې استثنا دی استثنا ما ته استثنا نه دی دلیل لري او دلیل تاسو دلیل ووایئ بالکل تاسو دغې بالکل خو دلیل because we can't say aren't I زبردست میلاد افغان صاحب بالکل دقیق ویلی دی زبردست میلاد افغان صاحب زنده باد am not I اسدالله محمد صاحب ویلی چې am not I ټولو ته اوس راځم زبردست او میلاد افغان صاحب بالکل میلاد افغان صاحب تاسو رښتیا ویلی دی دقیق مو ویلی دی ښه فکر مو وي مرګلو فکر مو وي
ما تاسو ته مخکې په خوله وویلې څو ځلې مې وویلې او تکراري مې وویلې زه چې هره خبره کوم تاسې ښه فکر ورته کوئ هغه خبرې زه چې کوم نو قیمتي خبرې وي البته هغه په دې معنی چې ما تاسو ته وویلې چې دا کله مثبته وي دا به منفي وي صحیح دی منفي کې ناټ کارول کېږي صحیح دی خو ما تکراري ډېر تکراري درته وویلې چې دا ناټ دا به همیشه لنډ فرم وایي مکمل به نه وایي مکمل لکه is not isn't are not aren't were not weren't نو چا ځینو ملګري ویلي وي چې am not صحیح دی لکه مومن صاحب ویلي وي چې am not I صحیح دی خو ما درته وویل چې داسې به نه وایه خط مې هم درته پرې راکش کړو am not لنډ فرم ووایه amn't داسې شی شته amn't نه amn't نشته ښه چې نشته دغه نو دا am not هم نشو ویلی amn't داسې نشته ښه نو بیا چې داسې نه دی مرګلو دغه صورت کې د آی سره آر استعمالوو چې شی aren't I ځکه aren't I که چېرته ووایي چې am not I ما خو درته وویلې چې am not نشي ویلی ځکه لنډ به استعمالوي لنډ فرمونه aren't isn't wasn't weren't won't can't couldn't shouldn't haven't hasn't didn't don't doesn't داسې لنډ به وایي نو اوس am not amn't نشو ویلی amn't لري نه لنډ فرم نو چې نه لري واپس راځو r کارو د آی سره aren't I ځکه چې ډیرو مواردو کې آی سره د جمع ضمیر کارول کیږي وبخښئ د جمع اکزلري I do we do وګوره I do د جمع سره خو آی سره هم راځي څه خبره دی که دلته د آی سره r راشي د جمع دپاره I am a teacher aren't I isn't خو ځکه نه راځي ځکه چې آی سره اکثره د جمع اکزلري راتلی شي خو د سینګولر نه aren't I ولو که وازم د سینګولر د کله ورسره راځي خو ورم ورسره راځي if I were a teacher conditional sentences کې د آی سره ورم راځي if I were a teacher if I were you ښه aren't I زبردست میلاد افغان صاحب تاسو بالکل زبردست جمله او دلیل مو ویلی دی زبردست ښه او دا به څنګه وای مثلا وبخئ I am not a teacher I am not a teacher نو په دغه صورت کې موږ ویلی شو چې am استفاده کړو I am not a teacher am I ځکه چې دلته am کاروای شو هیڅ خبره نشته ځکه موانع وجود نه لري هغه ګرامر لریګانه صحیح راځي I am not a teacher am I am a teacher aren't I ښه زبردست دا خو میلاد افغان صاحب زبردسته او ځینو مواردو کې د am not وبخښئ دغه مرکر am not دپاره داسې ویل کېږي چې am not لنډ فرم ain't دا سیم دی انت خو دا ډېر معمول نه دی تاسو به هیڅکله انت د چا نه وانه اورئ انت نو په دې اساس باندې نو تاسو کولی شئ چې ار وکاروئ ښه مرګلو زه خیر دی اوس به زه دغه کمره راږه راواړوم why not are you کمال حسن صاحب تاسو ویلی دي چې are you او ځکه آر یو به نشي کاروی چې اوس خو دلته امکان لري چې امکان لري I am not a teacher am I زه استاد نه یم آیا یم نو am I خو امکان لري او هغه ځای کې امکان نه و am not مو ویلی نه شو ګرامر اجازه نه راکوله او amn't خو بیخي وجود نه درلودو مجبور چې آر مو کارولی وای د آی سره ځکه معمولا ځینو مواردو کې د آی سره د جمع هغه د ګرامر له نګاه مو کاروی شو نو ځکه I am not a teacher am I am a teacher aren't I نو په دغه سیستم کې مو کوی شو I can speak English can't I can't speak English can I نو
زه به وبخئ د کمره راواړوم نه پوهېږم چې ټیګ کوېسچن څنګه و څه نه څه ذهن کې کېنسته و که نه مرګلو ټیګ کوېسچن ډېر مهم رول لري اصل په خبرو کې ښه صدام خان پوښتنه کړې دی چې سر what's the meaning of Ghana صدام خان صاحب زبردست فکر کوم چې تاسو په پښتو نه پوهېږئ هغه کس نه پوهېږم هغه یې که ما نه ذهن وتلی دی نه پوهېږم چې په انګلیسي درته ووایم که په پښتو یې درته ووایم خو ګانا د نور ملګري چې پوه شي په زباني کې یا سلنګ لینګویجز کې ګانا او وانا دا دواړه هغه کلمات دي چې ډېر کارول کېږي خو په زباني سلنګ انګلیش کې نه افیشل کې ګانا دا منه چې غواړم I am going to learn English I am going to learn English یعنی زه قصد لرم چې انګلیسي زده کړم I gonna learn English یا I want to learn English زه غواړم چې انګلیسي زده کړم I wanna learn English نو want to wanna going to be going to کې ګانا نو wanna ګانا دا په سلنګ انګلیش کې ډېر کارول کېږي مثلا I am very interested in learning English. I want to learn English because English is used and spoken everywhere. I gonna be a good teacher. I gonna be a good teacher. I gonna be an English speaker. So I wanna learn English. No matlab wanna او gonna دا دواړه سلنګ کې کارول کیږي. Gonna is be going to په ځای wanna دی want to په ځای کارول کیږي. خدای دې وکړي چې پوه شوی وي او که نه وي او که په واقع کې پښتو کې پوه شوی نه وي بیا راته وایي چې انګلیسي کې ته وایي ښه you are a teacher and we are students ښه خو ستا صاحب په پښتو سید افغان صاحب او ګانا وانا دا ما درته ویلې چې ګانا د بی going to دپاره بی going to موږ ویلی هم دی که مرګلي انشاءالله هغې ته وي I am going to speak English I am going to learn English I am going to go to Afghanistan I am going to teach English No, the I am going to, he is going to learn English. We are going to play cricket. Da mug wele de be going to. No, didi tulu po zay slang ki gana wele shi. I am going to learn English. I gonna learn English. I am going to go to Afghanistan. I gonna go to Afghanistan. I am going to teach English to the students. I gonna teach English to the students. I want to learn English. So what am English is that? I wanna learn English. I wanna. I want to, I wanna. No, په slang English language کې د be going to په ځای ګانا want to په ځای wanna استعمالیږي. I am in my all dear friend understand. Okay, صدام خان مننه ګرانه چې په پوه شوی وي دا slang دی البته افیشلی نه کارول کېږي. مرګلو راځمه اصل موضوع ته هغه دا چې د ټیګ کوېسچن په انګلیسي ژبه کې بیخي ډېر کارول کېږي تاییدۍ دپاره کېږي دا د 50% مثلا زه تاته وایم یو مثلا موږ تاسې یو ځای ته لاړو یا یو بیچ ته یا یو کنسرت ته ډېر ښکلی و زه غواړم ستا نظر واخلم چې دا څنګه و زه ته ووایم چې مثلا یا یو استاز موږ درس ولیدو استاز ډېر لایقه و ډېر تکړه و زه تا نه پوښتنه تا نظر اخلم زه تاته وایم چې the teacher was very smart The teacher was very intelligent, wasn't he? The teacher was very intelligent, wasn't he? یعنی استاد ډېر لایقه و نه و تا نظر اخلمه دې په خاطر زه I'm agree with you, aren't you? I'm agree with you. نه کمال حسن صاحب I agree with you I am ما اچوه I am ما اچوه ځکه چې ام دی واچولو او ولو که دغه agree نه I agree simple present tense واچوه I agree with you don't I نو دا ځکه لکه I agree with you don't I لکه داسې راځي لکه simple present tense action واچوه دې کې نه aren't صحیح دی او نه تاسې aren't I او aren't you دا یو هم داسې هغه نه کوي ظاهري صاحب تاسو د یوټیوب غوښتنه کړې ملګري موږ یوټیوب چینل جوړ کړی دی تر نننۍ دغه نن اوس چې لګیا یو دې نه سیوا ټوله ویډیوګانې هغه ته یوټیوب ته اپلوډ شوي دي نو مرګلو دا په ټیګ کوېسچن په انګلیسي کې ډېر کارول کېږي ډېر
او ډېر ښه ځای لري، ډېر ښه. مثلا زه تا ته ووایم چې مثلا you went to school yesterday didn't you؟ مثلا ته خو پرون مکتب ته تللی وې یا نه وې تللی؟ مثلا یا you didn't go to school yesterday did you؟ ته پرون مکتب ته نه وې تللی یا تللی وې یا پرون مکتب ته تللی وې یا نه وې تللی. موږ په پښتو کې هم همداسې یایو، که د اول جمله مثبته وي دویمه منفي راځي، که اول منفي وي دویمه مثبته راځي. موږ په پښتو کې هم همداسې دی، په انګلیسي کې هم همداسې دی. مثلا موږ وایو چې ولا هغه استاد ډېر تکړه استاد و، آیا نه و؟ لکه موږ پښتو کې وایو چې نه و یعنې تکړه نه و. لکه دا د هغه دپاره د مقابل لوري د تاییدۍ دپاره دغسې موږ سوال کوو، پوښتنه کوو چې د هغې نظر واخلو د استاد د تکړهوالي استعداد او لیاقت پر بنسټ. که هغه به وایي چې یس یا و یا به وایي چې نو نه و، نو په دې اساس مثلا زه تا ته وایم چې موږ پرون د سفر نه یعنې ډېر خوند واخیستو. we enjoyed the trip yesterday didn't we؟ آیا و مو نخیستو؟ مثال موږ دغسې ته کولی شي مثلا he is very intelligent teacher isn't he؟ he is not intelligent teacher is he؟ I am your friend aren't I؟ زه ستا ملګری یم. I am your friend aren't I am not your friend am I؟ نو په دغه اساس did you have to go to school؟ په مطلب د میروالي ګرانه پوه نه شوم چې هدف د څه شی د اخر کې کوېشن مارک نشته. sir I am so proud of you and your students. صدام خان ګرانه ډېره مننه، thank you so much. نو مرګلو ټاګ کوېشن ډېره ښه کارونه لري او په انګلیسي کې ډېر کارول کېږي، خو په زباني کې البته یعنی څوک چې خبرې کوي ډېر زیات چا چې انګلیسي مورنۍ ژبه دی همیشه ټاګ کوېشن یې کاروي، د تاییدي یا کنفرمیشن یا تاییدي دپاره کاروي. مثلا I like you یا مثلا زه وایم چې I like your lessons don't I don't like your lessons do I؟ نو مرګلو تاسو ټول ټینسونه ویلی دي، اګزلري مو ویلی دي، هېڅ دې کې ستونزه نشته. تاسو ډېر په راحت سره کولی شئ چې یو ټینس اګزلري پیدا کړئ، ټاګ کوېشن یې پیدا کړئ، هغې کې مشکل نشته. مثلا زه تا ته ووایم چې she is very beautiful، هغه ډېره ښکلې دی. څنګه she is very beautiful isn't she؟ آیا نه دی؟ oh yeah she is very beautiful. نو تاسو کولی شئ she is very beautiful isn't she؟ yes she is یا no she is not beautiful. یا زه وایم she is not beautiful is she؟ ته وایې چې yes she is یا no she is not. خو مثلا ټاګ کوېشن یې مرګلو د کنفرمیشن یا اګریمنټ یا ډیس اګریمنټ دپاره کارول کېږي. خو مهمه خبره دا دی که چېرته اول سټیټمنټ اوله جمله مثبته وي ټاګ کوېشن به منفي وي، او که چېرته اوله منفي وي ټاګ کوېشن به برعکس مثبت وي. نو رئیس دې کې سختي نشته. the tea was very delicious wasn't it؟ زبردست روحاني صاحب the tea was very delicious wasn't it؟ yes it was very delicious. نو تاسې کولی شئ زبردست جونسن now I'm eating dinner good night. ښه شپه ولرئ یا have a good night Saddam appreciate it. او نو مرګلو تاسې کولی شئ چې ټاګ کوېشن په مختلفو مواردو کې وکاروئ، په انګلیسي ژبه کې ډېر کارول کېږي. بیا هم که څه ستونزه وه زه مو خدمت کې یم، خو یو شي ته مو فکر وي چې ټاګ کوېشن چې کله سټیټمنټ پازیټیو وي یا افرمیټیو سینټنس وي او تاسې ټاګ کوېشن به حتما نیګیټیو کې راځي. نو چې نیګیټیو کې راځي ناټ ځان ته ونه کاروئ بلکې مستقیما د اګزلري سره ولګوئ. isn't is not isn't weren't aren't can't couldn't shouldn't won't او didn't don't doesn't دغسې شیان یې does not did not do not دغه شیان ونه ځکه هغه بیا ټاګ کوېشن نه راځي. ښه نو په دې اساس مرګلو نور درسي وخت هم پوره دی او تاسې به حتما انشاءالله وخت لرئ او نو وخت مو نوره نه نیسم، زحمت نه در کوم. ټاګ کوېشن مهمې وو او خوبي خو دا وایي موږ تاسو چې ټول ټینسونه مو زده کړي دي. اوس موږ ته ستونزه نه وه ځکه سمپل پریزنټ ټینس کې تاسې ډز او ډو ډېر په راحت سره راواخیستل او په سمپل پاست ټینس کې ډیټ تاسې ډېر په اسانۍ سره پیدا کړی شو، هېڅ مشکل نشته. دې ټولو نه معلومېده چې تاسو ټینسونه ښه مرور کړي دي او ښه مو زده کړي دي. انشاءالله په دې کې ستونزه نه وه. نو اوس تر بعدي درس پورې مو او Saddam Khan, okay, Saddam Khan brother,
You asked about our next class. We have classes twice a week, Wednesday and Friday. So our next class will be next Wednesday. نو مرګلو مننه. بس تاسو ټول په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه او ښې چارې تر بعدي درس پورې مو په متعال خدای سپارم. مرګلو دغه ټیګ کوېشن تکرار کړئ انشاءالله چې په دې کې به ستونزه نه وي. که بیا هم څه ستونزه وه زه مو خدمت کې یم. Facebook, how can you use tag question? تاسو هاشمي صاحب پوښتنه کړې چې یعنی ټاګ کوېشن څنګه بدل کړو. There was a problem in Facebook yesterday. Wasn't there؟ لکه داسې ویلی شو یا we had a problem in Facebook yesterday. Didn't we؟ که ته چېرته اکشن په سیستم واچوي بیا به ډیډ استعمالوي او که سچویشن په صفت یې واچوي بیا به واز کاروي. نوره دواړه جمله مثبته دی اول، نو تاسې کولی شئ چې ټاګ کوېشن په نیګیټیو کې واچوئ، خو خاص اکشن او سچویشن کې لکه تاسو واز استعمال کړئ نو وازنټ بیا به تاسې وازنټ واچوئ. که چېرته مثلا there was a problem نو بیا به وازنټ اچوئ. که we had some problem with Facebook yesterday نو didn't we. نو په دغه صورت کې به بیا چې اکشن وي تاسې به ډیډ اچوئ او که سچویشن وي تاسې به واز اچوئ، دواړه په نیګیټیو کې، ځکه چې سټیټمنټ په پازیټیو کې دی. او موږ راتلونکی درس به انشاءالله راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجې وي. تر راتلونکي درس مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه.